سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې سختې نښتې لا هم دوام لري. دواړو خواو ته پکې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شنبې په ورځ سختې نښتې رامنځته شوې وې چې نن دویمه شپه هم دوام لري. د راپورټونو له مخې دواړو غاړو ته یې مرګ ژوبلې هم اړولې دي. د امنیتي چارواکو او دواړو غاړو د اوسېدونکو له قوله ویلې شوي دي. د جګړې سیمه د افغانستان په سویل ختیځ کې د خوست ولایت او د پاکستان پولې ته څیرمه د کورمې ضلع ترمنځ پرته ده. د راپورټونو له مخې جګړه هغه مهال رامنځته شوې ده چې وسلوالو طالبانو هڅه کوله افغان لوري ته یوه امنیتي پوسته جوړه کړي، خو وایي چې پاکستاني پوځیانو په هغوی ډزې پیل کړې او د پوستې جوړولو مخنیوی وکړو. پاکستاني چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ 400 کیلومتره اوږدې پولې په اړه د دوه اړخیزو هوکړو له مخې هیڅ یو لوری نشي کولی په یوه اړخیزه توګه نوې پوسته جوړه کړي. ګڼو سرچینو خبر ورکړی ده چې په روانو سختو نښتو کې د یو افسر په ګډون لږ تر لږه 5 پاکستاني پوځیان او 4 افغان ساتونکي وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان چارواکو په سمدستي توګه د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. دا په څو ورځو کې دوهم ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغان پولې په اوږدو کې د لانجمنو پوستو جوړولو په سر نښتې کېږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا تازه پوځي تاوتریخوالی په داسې حال کې رامنځته شوی ده چې پاکستان پرله پسې تورونه لګوي چې د تېرې کې طالبان پاکستان یا TTP وسلوال په افغان خاوره کې شتون لري او د پولې شاوخوا ترهګریز بریدونه د پلانونو په جوړولو کې د دغه هیواد د طالب مشرانو لخوا ورسره مرسته کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ممتاز بلوچ د پنجشنبې په ورځ ټینګار کړی، ویلي دي موږ په څو مورادو کې د دغو ترهګرو ډلو د فعالیتونو شواهد وړاندې کړي دي چې په افغانستان کې خوندیتوب لري. هغې په اسلام آباد کې یو اونیز خبري غونډې ته وویل موږ د افغانستان له حکومته غواړو چې د دغو ترهګرو ډلو په ضد اقدام وکړي او دا یقیني کړي چې دغه ترهګرې ډلې د پاکستان په ضد بریدونه کوي. په افغانستان کې واکمن طالبان چارواکي وایي د TTP په ګډون د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو د شتون تورونه رد کړي دي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د دوی له خاورې ګاونډي هیوادونو په ضد استفاده وکړي. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.